سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست. دا په کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم ملي نړیوال نندارتون دی. د افغانستان ترخوا یو شمېر نورو هیوادونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. د اسلامي امارات چارواکو په خبره دا ډول نندارتونونه کولی سي د هیواد تولیداتو لپاره بهرني پیرودونکو جذب کړي. نو راځئ د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، د امام ابو حنیفه څلورم ملي نړیوال نندارتون یو بل غرفې ته راغلي او وګورو چې دوی خپل کوم تولیدات نندارې ته ایښي دي. نور خبرې اترې به د دې غرفې د مسؤل سره ولرو. السلام علیکم وروره، نوم دی؟ نوم نوید الله دی، سلینا شرکت د کابل نمایندګي مسؤل. دا راته ووایه چې دې نندارتون کې مو څه نندارې ته ایښي؟ نندارتون کې فعلا خو موږ مالګه لرو. مالګه؟ بله، د وطني مالګه د هر څه په داخل د وطن کې تولیدېږي، بیا بازارونو ته وړاندې کېږي. دا راته ووایه چې دا مالګه تاسو چېرته تولیدوئ او څومره کسان تاسو سره په دې کار بوخت دي؟ موږ سره فعلا په مختلفو ولایاتو کې په عمومي کمپنۍ کې تقریبا کم 250 کسه شاوخوا موجود دي. بیا په ولایاتو کې د 10 کسو څخه نیولې تر 15 کسو پورې په هر ولایت کې موږ سره کسان شته. او مثلا تاسو څنګه ارزوئ داسې نندارتونونه؟ یعنې تاسو څنګه ارزوئ چې ستاسو تولیداتو د بهرني پیرودونکي جذبوي؟ تاسو څنګه ارزوئ؟ دا یو ډېر ښه اقدام دی، خصوصا په کابل کې زیات خلک راغلي دي. د نندارتون درېیمه ورځ ده، زیات خلک راغلي دي او زیات خلکو د دې افغاني تولیدات وطني تولیدات څخه لیدنه کړې ده. درنو لیدونکو، د امام ابو حنیفه نندارتون یو بلې غرفې ته راغلو. دلته یو خور ده چې خپل لاسي صنایع راوړي نندارې ته. له دوی سره به وغږېږو دوی په کاروبار باندې چې بغیر د لاسي صنایع نه نور څه دلته راوړي نندارې ته. سلام، میشه خود برای ما معرفی کنین؟ سلام و درود خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز. انشالله که صحتمند باشید. اول خوش آمدید میگم و سلامت زنده باشید. خودم نخست هما رجبی هستیم، یکی از اشتراک کننده های ایداور. هما جان، میشه بر ما بگوین که چرا به نمایش آوردین در این نمایشگاه؟ خب قسمت شما در تصویرم میبینین و فعلا هم کلا صنایع دستی هزارگی میباشه که تولیدات خود ما هست، طرح و دیزاینش همگیش خود ما میکنیم. و دیگه ای که کاردستی هم میباشه، لوازم جزیه عروس هم میباشه در کنارش، اینا همگیش. و همچنین محصولات بهداشتی و درمانی همچنین برای پوست و مو هم داریم. خب و یک امروز که روز دوم نمایشگاه است، چطور از مردم بازدید میکنه؟ بله دقیقا. خب روز اول معمولا افتتاحیه هست و کلا کادرهای تجارتی هستن و روز دوم تا حال که چاشت هستن استقبال مردم بسیار پرشور و زیاد بودن و خیلی از هموطنان ما استقبال کردن. خب برگزاری این قسم نمایشگاه ها در کاروبار شما یعنی چقدر تاثیرگذار است؟ خب در کل اوایل کار ما هسته، ما مطمئن هستم که نتیجه مثبتی را میگیره. برگزاری چنین نمایشگاه ها برای بازرگانان زن متشبث بسیار زیاد تأثیر مثبت دارن، بخصوص ماهایی که تجارت آنلاین داریم. یعنی ما کلا یک جایی را مختل نکردیم، اشغال نکردیم. دکانی آدرسی ندارم، فقط از طریق آنلاین ما به فروش میرسانیم و گروپ های واتساپ هسته که تبلیغات در اونجا انجام میدیم و از طریق از تبلیغات میتونیم که به فروش برسانیم. تشکر. سلامونه وروره، ستړی یم، څه نوم دی؟ علیکم السلام، زما نوم صدیق نصري ده، یو تن د کارمندانو جواهرات رویال جیمز ټون. ډېر ښه وروره. دا راته ووایه څه د نندارتون ته د نندارې لپاره راوړي؟ مونږ د نندارتون د نندارې لپاره مونږ الماس، یاقوت، جواهر، زمرد، انواع کیفیت نور جواهرات مونږ راوړي دي. بیا نمونه مونږ حساب چې په افغانستان کې پرفروشترین هغه چې د زمرد ده او الماس ده، چې خوشبختانه مونږ تر اوسه پورې کولی شو یو کلن سالګرد د رویال جیمز ټون هم تشکیل کړو او د خپل جواهرات هم په نندارتون کې خلکو ته په نمایش کړي. دا چې نن د نندارتون دویمه ورځ ده، څومره خلکو له تاسو د تولیداتو څخه
لیدنه کړې؟ موږ تولیدات تر لویه کچه تولیدات موږ اول هم ډېر خلک تر اوسه پورې لیدل کړې ده او ډېر فروشات هم موږ ته ان شاء الله تر اوسه پورې ده او راتلونکي ورځې چې 15 ورځې باقي پاتې نور هم موږ ان شاء الله فروش کوو او د خلکو جذبیات نور هم موږ ته بچي ان شاء الله. ډېر ښه. دا ته وایي په دې برخه کې اسلامي امارات تاسو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟ په اسانتیا لحاظ موږ چې برکت دي موږ امنیتي لحاظ برابر کړی ده ځکه چې موږ دا قیمتي شیان دي موږ نشو کولی چې ځان سره ویشي راوړي یعنې د لارې خطرات لپاره موږ امنیت نیولی ده موږ سره خاص په دې قطعي چې موږ سره ځي او موږ سره راځي موږ خپل مال وړو. ښه ډېر ښه. او تاسو څنګه د نندارتون څنګه ارزیابي کوئ؟ موږ نندارتون د اول موږ چې دا مارکیټینګ په حساب باید وګورئ چې په څه لحاظ کوم شی خرڅېږي څه شی نه خرڅېږي په هغه لحاظ تاسو باید د خپل مارکیټینګ برابر کړئ. په هغه شی چې مثلا تاسو ګران قیمت دي هغه د نمایش لپاره باید راوړي کېښودل شي ځکه چې موږ په حواله ورځ باندې موږ یو نمونه د بدخشان لرو چې د 2 قرنه مخکې هغه د لاکت ده چې موږ په هماغه شکل برته جوړ کړی چې د قیمت تقریبا $20,000 راځي او $1000 د هغه روی نمایي ده. فعلا اوس تاسو سره شته دلته؟ او موږ سره شته وو. ها اوس کومه مثلا دغه تولیدات تا کولی شې د تولیداتو باره کې موږ ته ووایې؟ دا چې دا افریقایي الماس ده 18 عیاره ډنډه اطلاع کار شوی ده او خپله چې دا 10 سنټه الماس ده دا افریقایي الماس ده د دې قیمت چې ده $1200 ده. د دې څنګ ته چې موږ راځو زمرد پنجشیر لرو چې په کیفیتترین زمرد پنجشیر چې ده همدغه ده د دې څنګ کې هم ډنډی چې ده د 18 عیاره طلا نه ښکار اخیستل شوی ده او شل فیک الماس استفاده شوی ده هغه جل نمایش لپاره ده د دې قیمت چې ده $2200 ده. څنګ ته راځو بل الماس د موږ جواهرات رویال چې ده پرفروشترین الماس په ټول نړۍ کې چې ده افریقایي الماسونه دي چې خوشبختانه موږ یو ځان سره لرو. دا الماس چې ده 40 سنټه اندازه یې ده ډنډی چې ده نقره ده او د دې قیمت چې ده $2500 قیمت ده. څنګ ته موږ یو بل هم الماس لرو چې دا روسي الماس ده حتما دې ته خلکو زیاتره الماس وایي مګنایټ ورته ویل کېږي چې دا 18 کراته ده د دې قیمت چې ده $800 ده. په دې دونه الماسونو کې چې موږ ته وښودله پرفروشترین یې کوم یو ده؟ پرفروشترین قیمت چې ده افریقایي الماس ده چې موږ ته وښوده دا په نړۍ کې اولین ترین الماس همدغه ده چې خوشبختانه افغانستان کې 3 دانې دي یو یې لمونږ سره ده. ښه ډېر مننه ورور سلامت اوسئ. درنو لیدونکو د نندارتون کې ښځو هم پراخه ونډه اخیستې ده. دلته زموږ څنګ کې یو خورکۍ ولاړه ده چې دوی سره به خبرې اترې لرو چې نندارتون ته راغلي کوم احساس لري او څه یې ولیدل د نندارتون کې. سلام خورجانې نوم دی؟ زما نوم مرضیه ده. نن ورځ راغلی یم چې د دې نندارتون څخه لیدل. نندارتون ته راغلې څه دې ولیدل؟ څه درته ډېر داسې جالبه ښکاره شو په دې نندارتون کې چې تا لیدلې نه وه؟ والله یو شی ما دپاره چې ډېر جالب و دا و چې د خلکو اشتراک او ګډون ډېر زیات و ډېره ګڼه ګوڼه وه یعنې هغه خلک چې هېڅ نه معلومات یې د دې افغاني تولیدات څخه نه درلود د دې طریق څخه دوی کولی سي چې آګاهي عامه آګاهي ډېره سي او هغه شیان چې هېڅکله موږ نه پوهېدو چې خپل په افغانستان کې جوړېږي په دې بهانه کېدای سي چې د دوی شیان زیاتر خرڅلاو ته آماده سي او دا هم د هېواد د سرمایه دپاره ډېر ښه ده او دوهم د خپله کورنۍ هم د اقتصاد دپاره ډېر مؤثر ګام دی. بلکل. دا ته وایې په دې نندارتون کې چې راغلې وې مثلا څه احساس لرې؟ زه ډېره خوشحاله یم دا چې زه کله خپل وطنوال وینم چې د دوی د کور نه راوتلي دي او دومره ګڼه ګوڼه ده او په ډېر امنیت سره دوی کولی سي په ډېر ډاډه زړه سره چې په دې نندارتون کې ګډون وکړي او د شیان څخه لیدل وکړي. په ضمن کې د ښځو لپاره هم آګاهي ده پوهنه ده او دوهم ده چې یو تفریح هم موجود ده. بلکل هغه مېرمنو ته فرصت ده چې په کور ناستې دي مثلا دې نمایشګاه ته راشي خپل تولیدات نندارې ته وښایي هغې ته هم یو فرصت ته کاري فرصت برابرېږي کاري زمینه ورته برابرېږي هغې ته هم یعنې ډېر
مهم رول لري هغې په نشر کې چې مثلا دا مېرمنې چې په کور ناستې د دې طریق نه کولی شي هغې هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. بالکل دا ستاسو خبره دقیقه ده او زه ستاسو د دې خبرې سره موافقه یم چې دوی د دې طریق څخه کولی شي چې خپل تولیدات لیدل ته او یا هم خپله پروسه دوی دې ته چمتو کوي چې په راتلونکي کې دوی زیاتر تولیدات په اصطلاح دغه کې لیدلو ته او یا هم جوړې کړي هغه ښځې زیاتر تشویقېږي دوی د دې بالکل همدا چې په کور کې ناستې دي او دوی زیاتر کولی شي چې لاسي شیان جوړ کړي کالي جوړ کړي او یا هم نور صنایع جوړ کړي او دوهم دا چې هغه زموږ کارخانې هغه شیان چې په خپل وطن کې موږ مثلا لکه روب نور شیان جوړېږي په خپل وطن کې دا ډېر مننه ډېره زیاته ژوندی اوسئ سلامت اوسئ مننه کور دې ودان. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د امام ابو حنیفه په 4 ملي نړیوال نندارتون کې تاسو ته مو چمتو کړه او تاسې ولیدل چې د دوی ګډونوال داسې نندارتونونو خوښ دي چې په کور دننه ورته چمتو کیږي تر څو دوی وکولی شي خپل تولیداتو ته بهرني پیرودونکي راجلب کړي. تر بلې خپرونې چې زه حسین صافی ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم ښې چارې.